السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ډیر محترم دوستانو، زه که په ژوند کې وغواړم چې خپل هغه مخلصو ملګرو ته چې تاسې یاستئ یوه سپارښتنه ولرم او یوه مشوره یا یو وړاندیز درته ولرم، هغه به دا وي چې کوشش وکړئ قرآن کریم څومره چې مو وس کېږي حفظ یې کړئ، ځکه ډېر زیات اجر لري. په کوم زړه کې چې قرآن وي هغه زړه اور نه سوځوي په قیامت کې. فضیلتونه ډېر زیات دي. اوس طریقه درته ښیم چې موږ او تاسې څنګه کولی شو قرآن کریم په اسانۍ باندې حفظ کړو، خصوصا هغو کسانو ته چې په موټر کې ډېر وخت تګ راتګ کوي یا دوی وخت ډېر په انتظار تیروي چاته، یا داسې فارغ وخت لري چې چېرته تګ راتګ کوي، خصوصا د موټر چلوونکو دپاره، خصوصا هغه کسانو دپاره چې وخت یې ډېر په انتظار تیریږي او څو شېبې وخت لري، هغه غواړي چې له قرآن سره تیر کړي. یوه طریقه درته ښیم چې تاسو په ډېره اسانۍ باندې کولی شئ قرآن کریم حفظ کړئ. ډېرې لارې شته دی، خو که تاسې چېرته ګاډی چلوئ، یو چېرته یوه شېبه دمه کوئ، یو چاته انتظار کوئ، یا یو څه پسې ځئ چې وزګار یاستئ او غواړئ چې له دغه وخت نه ګټه واخلئ، حداقل ورځ کې 15 آیته حفظ کوئ. تاسې چې کله ډریوري کوئ، تاسې چې کله مثلا په موټر کې چاته انتظار کوئ، خصوصا که ټکسي چلوئ یا چېرته ډریوري کوئ، ډېر اسانۍ باندې کولی شئ قرآن کریم حفظ کړئ. راځئ دا ځوان واورو، دا ورور واورو چې ده څنګه قرآن حفظ کړی دی، بیا زه هم درته خپله تجربه وایم او په دې باندې خبرې کوو چې ولې باید قرآن حفظ کړو. دا واورئ. I started to memorize the Quran in my taxi when I was 30 years old, and I'm going to show you guys how I did it. I was in two minds whether I should make a دی وای ما زه چې کله 30 کلن وم ما قرآن کریم حفظ کو. اوس طریقه درته ښیم چې څنګه مې دا کار وکړ. او دی وایي چې اول کې مې دا فکر و چې دا کار وکړم او که ونه کړم، ځکه تشویش ورسره و چې یاره داسې نه شي چې خلکو په خاطر مې دا کار کړی. نو بیا یې تصمیم همدا شو چې قرآن کریم حفظ کړي. دا وایي چې په هر عمر کې یاستئ تاسو کولی شئ قرآن کریم حفظ کړئ. په هر عمر کې چې 30 کلن 30 کلن یا هر څومره چې یاستئ ناوخته نه دی، قرآن کریم کولی شئ حفظ کړئ په هر عمر کې چې راځئ دا اقدام وکړئ. دی وایي دا قرآن کریم دی، دا وړوکی مصحف په موټر کې ځان سره ولرئ، او کله چې مو مثلا انتظار کوو یا کله چې چېرته تلئ څه پسې د قرآن کریم راخلئ او یو د آیت 2 آیته 3 آیته حفظ کوئ. بیا چې کله تاسې سفر کوو یا چېرته تلئ، دی وایي زه ټکسي وان یم، ټکسي چلوم، کله چې زه مشتري پسې ځم مثلا هغه دمه کې یا دغه کې یو 2 3 آیته ولولم، تکرار کم، بیا چې موټر کې ځم مثلا هغه مشتري پسې هغه راجګوم، بیا یې وایم، دا آیتونه تکراروم، څو آیتونه تکراروم. مثلا که تاسې په غربي نړۍ کې اوسېږئ، په اروپایي ملکونو کې، امریکا او دې ځایونو کې اوسېږئ چې ډېری خلک هلته پکې ښه کاروبار پکې ټکسي ده د دوی دپاره چې آزاد کاروبار دی دوی کوي. که تاسې دغه کوئ کولی شئ قرآن کریم په ډېرې اسانۍ سره حفظ کړئ. پکې یوازې دا کوئ چې 15-16 آیتونه ورځ کې 10 آیته لولئ، حفظ کوئ، بیا سبا بیا چې کله مو سفر کوو هغه ورسره تکراروئ. وخت به مو د قرآن سره تیریږي او ګټه به مو دا کړي چې څو کلو کې، 1 کال 2 کاله کې به قرآن حفظ کړی، 2 ګټې هم به مو وخت له قرآن سره تیر شوی، لهو لعب او موسیقي او دې شیانونه به بچ شوي یاستئ. بل دا چې قرآن به مو حفظ کړی. څومره عجیبه ده چې وخت له قرآن سره تیر شي. که موږ او تاسې خپل وخت له قرآن سره تیر کړو، عمر به مو برکتي شي، مال به مو برکتي شي، اولاد به مو الله پاک نیک صالح کړي درته، ژوند به مو خوندور شي او دغه قرآن به درته بیا په قبر کې رڼایي او په قیامت کې به درته شفاعت کوي. قرآن عجیب کتاب دی والله. هغه زړه کې چې قرآن دی بختور انسانان دي. په هغه ژوند کې چې قرآن داخل وي، هغه وخت چې له قرآن سره تیریږي، دغه انسانان خوشبخته دي. نشته داسې الفاظ چې زه یې در سره تکرار کړم. که تاسې چېرته مثلا په موټر کې یاستئ، مصحف نه لرئ، موبایل راواخلئ، موبایل نه استفاده وکړئ او موبایل کاروئ. موبایل کې د قرآن کریم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، هم یې لولئ. که زده مو نه وي مثلا د موبایل اپلیکیشنو کې هغه غږ ورسره ډاونلوډ کړئ، دغه غږ اورئ، بیا یې پسې تکراروئ،
حفظ کوئ مور سره حداقل اخره سپاره خو باید موږ او تاسو حفظ کو چې کله یو مونځ ته مخکې کېږئ کله یو چیرته ځئ نو دغه یوه سپاره قرآن کریم خو حداقل لوستلی شئ ډېر زیات ثواب او اجر لري. Around a lot, waiting for jobs. So one day I decided to open up my Mus'haf and read this line. اوس د ټکسي ډرایور د طریقه وګورئ دی څه وایي. Then when I drive off with a customer in the back or when I'm just coming back from a job, I would repeat it. Say ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا مثلا دی وایي چې زه دا یو آیت لولم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه وایي کله چې دا یو آیت ولولم بیا زما مشتری پسې کله چې مشتری راخلم بیا د آیت ځان سره تکراروم چې الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه همداسې پسې تکراروم نو دې سره دغه آیت چې زه حداقل 10 ځله 20 ځله یا تر دې ډېر ولولم حافظه کې مې حق شي حافظه کې مې کینی هم خپل کار کوم هم قرآن حفظ کوم خپل کار ته رسېږم هم قرآن حفظ کوم کله چې مشتری وایي کوز کوم بیا پسې آیت تکراروم بیا دا پسې تکراروم بیا چې کله دمه کوم یو چیرته په انتظار یم بل مشتری ته بیا بل آیت پسې وایم چې هدى للمتقین هدى للمتقین او دا بار بار تکراروم بیا وایي زه دا دواړه سره یو کوم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین بیا چې موږ دا آیت لوستو مثلا لسره بیرته شروع کوي بیا چې دریم آیت مو حفظ کوو دا دو آیت هغه سره بیا جنګوي همداسې سره یو ځای کوي تر څو چې دغه ټول هدف چې مټاکلی هغه حفظ کوي بیا ټول یو ځل وایي بیا هر ورځ په لمونځ کې 15 وخته همدغه تکراروي دا به مو داسې په ذهن کې کینی چې په اسانۍ به درنه دا له یاده نه وځي دی وایي چې ما په 3 کلونو کې قرآن کریم حفظ کړی دا خو که تاسې هڅه وکړئ یو نیم کال کې م کولی شئ چې قرآن حفظ کړئ یعنې 3 کاله په منډه تېرېږي تا به لږ لږ حفظ کړی حداقل که ټول نه شي یو څو سپارې خو به دې حفظ کړی ما په خپله څه چل کوم ما زه چې به کله دفتر ته تلمه یعنې موټر کې به ما ګوشکۍ په غوږونو کې ایښودلې کله چې به دفتر ته په لاره ومه اورېدو به مې قرآن کریم اورېدو نه به مې حفظ کوم مثلا قاری چې به مې اورېدو کوم آیت چې به یې ولوستو ما به پسې تکرار کو بیا به دوم آیت ولوستو ما به پسې 10 دفعې 20 دفعې تکرارو بیا به مې دغه 2 آیتونه سره بیرته یو ځای جنګول او بیا به مې یو ځای لوستل لکه ما تور صورت په موټر کې حفظ کړی دی او اوس ډېر صورتونه زما نه کې هیر شي تور صورت رانه نه هېرېږي ځکه چې په اورېدو مې په حافظه کې کېنولی تکرار کړی مې هم دی او ګردان که ډېر کم وکړم بیا مې په حافظه کې شته مثلا ما به څه کول ما به په موټر کې تور صورت راوستو په موبایل کې مثلا یو هفته کې به مې حفظ کړی مثلا والطور وكتاب مستور في رق منشور بیا به مې تکرارو والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبيت المعمور والسقف المرفوع والبيت المعمور والسقف المرفوع دا به مې وای تر دې پورې بیا به مې د سره شروع کو والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين دا به مې بار بار تکراروو او اوس مې الحمدلله په بهترین شکل باندې حفظ دی ځکه چې هم مې اورېدلی هم مې پسې تکرار کړی او وخت مې له قرآن سره تیر شوی دی نو که غواړئ قرآن کریم زر حفظ کړئ په ښه طریقه باندې حفظ کړئ او زده یې کړئ همدا یې طریقه ده چاته انتظار کوئ چیرته ځئ په موټر کې سفر کوئ ټکسي چلوئ دکاندار یاستئ کله مشتری ته په تمه کېږئ کینئ قرآن راواخلئ 3 آیته حفظ کړئ کله چې مشتری لاړو بیا 3 آیته تکرار کړئ بل ځای کې چیرته مستري یاستئ کار نه و یا هر کار چې کوئ دفتر کې مثلا یو 10 دقیقې 15 دقیقې وقفه راواخلئ او قرآن کې 15 آیته حفظ کړئ ورځ کې 15 دقیقې 20 دقیقې وخت ورکړئ ډېر نه عمر به مبرکتي وي په قیامت کې به مو شفیع په قبر کې به مو نور
او اولاد به مون نیکمرغي ورسره نیک او صالح ځکه چې څوک قرآن سره وخت تیری اولاد یې طبیعي ده چې صالحانی ژوند به مبارکتي مال به مبارکتي او بالاخره به حسابه ګټي.